شکر خو مراله سم پرې کونه راومنډو زما واوره کته دی الک لیا فلیور ورکی کنه مکا لری چا دی کو ګوتې ما ساته ګوره دماغ مې اوتی والله دماغ مې اوتی ها زدم سیدا خبر ضرورت نشته کته د فلیور ورکی دنه ګوره ما غششه لره کړه کور کې مې ختمه کړې ملګرو دا زموږ د پښتنو مینو خان او کم ورسره یو بل داود شاه را پیدا شوی دی هغه دی دا زموږ هغه پښتانه کم چې ځان ته ډېر غیرتي وایي هغه حالات روان دي لکه دا اوس په لایو کې ناست دي د یو سره یو اجړه هم ناست دی او هغه اجړه چې کم دی د دې خاوند له څه ورکړي دي پلیور یو داسې نشې دپاره دا ورته وایي چې چکر هم راله داسې کو داسې الفاظ پکې استعمال کړي چې هغه د کتلو لایق هم نه وي چې سړی د فیملی یا د چا سره کینی او هغه وګوري لکه څه قسمه رویه او څه قسمه کم د پښتو هغه نیچ کارونه چې دي هغه نن سبا روان دي د ټیک ټاک د لاسه کومه تباهي چې دا روانه ده یو طرف ته تاسو ګورئ پاکستان انډیا کم حالات چې دي یو طرف ته د پښتنو کم بېغیرتوب چې په ټیک ټاک باندې دی سړی ډېر زیات خفه شي ډېر زیات افسوس وکړي لکه زه به تاسو ته وایم دا یو داسې خاوند دی چې د دې واده نه مخکې ماسک یعنې ډېر زیات داسې په پرده کې به لږه راتله چې کله واده وشو نو خاوند ورته ویل چې ته دا ماسک او هر څه لرې که یعنې وایي دا زما نه دي خوښ نو هغه یې لرې کړه اوس چې کم بېغیرتوب کنجرتوب دی شروع کړی نو هغه هم د حد نه سیوا دی دغه ویډیو و دغه معلومات ما غوښته تاسو سره شریک کړم انشاءالله بل ویډیو کې ملایو الله حافظ